السلام علیکم، زه عبید الله حسام یم. تاسې به اورېدلي چې د ښار له شور او زوږه یو آرام ځای ته یا یوې آرامې سیمې ته پناه راوړل د انسان ذهني ناقرارۍ او ستونزې کمولی شي. د ډپریشن یا ژور خفګان یا انزایټي ناروغانو ته همیشه ډاکټران دا توصیه کوي چې چکر وهي، سیاحت ته لاړ شي او یا آرام داسې ځایونو ته، غره ته یا دشتو ته، داسې ځایونو ته لاړ شي چې هلته دوی د آرامښت یا د سکون احساس کوي. خو زه په دې اړه یوه لنډه خبره درته کوم چې ډیره ګټوره ثابته شوې ده او ما په خپله تجربه کړې. انشاءالله تاسې هم تجربه کړئ، اغیز به یې مثبت وي او پایله به انشاءالله خوشحاله کوونکي. د ډاکټر بلال فلیپس په نامه یو بهرنی عالم دی. هغه وایي چې د یوې میاشتې لپاره د ورځې یوازې 15 دقیقې د سجدې په حالت کې وخت تیر کړئ یا په 15 دقیقو لپاره هر ورځ 15 دقیقو لپاره سجده وکړئ. یو میاشت بعد بس تاسې د ذهني هغه ناقراریو هغه حالت بدل شي او ستاسې ذهن به تر پخوا ډیر ښه شي او دغه ژور خفګان، خصوصا د ډپریشن نوم دی اخلي، ډپریشن یا ژور خفګان به مو ډیر راکم شي. ما چې خلا را تجربه کړې هغه دا ده چې په هر لمانځه کې چې تاسې کله سجده کوئ، په سجدې کې بیلابیلې دعاګانې وایي. دغه دعاګانې تاسې په سجدې کې ډیر وخت پریدي او که تاسې مثلا په سجدې کې د ډیر وخت لپاره پاتې شئ، همغه 15 دقیقې تجربه چې یو واره هغه ویلې ده د ورځ کې تقسیم کړئ په 15 وخت لمانځه باندې چې هر سجده کې تاسې مثلا یو دقیقه یا نیمه دقیقه وخت تیر کړئ. هر لمانځه کې یا 15 وخت لمونځ کې به تقریبا 15 دقیقې شي. د یوې میاشتې لپاره دا پریکټیس وکړئ، ان شاء الله ډیره مثبت نتیجه به ترلاسه کړئ او ان شاء الله پایله کې به خوشحال یاستئ. د ډاکټر دوا هم وکاروئ، هغه هم مهمه ده، خو دا تجربه هم وکړئ. د دې خواله بدای چې ستاسې هغه ذهني ناقراری به په یو طبيعي ډول باندې، نه په یو کیمیاوي ډول باندې کمی شي. زه به تاسې ته ځینې مثلا هغه دعاګانې چې په سجده کې لوستل کیږي په کمنټ کې ولیکم او یا به دلته تاسې ته په ویډیوي بڼه ولیکم. تاسې دغه زده کړئ او په سجدو کې یا په سجده کې لزان سره لولې په صحیح بخاری، صحیح مسلم دواړو د حدیث مبارک کتابونو کې راغلي دي. ځینې دعاګانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه روایت شوي دي چې وایي مثلا دا ده چې اللهم انی لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. یا سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم پر رکوع کې هم ویل شي، هغه کې هم تاسو وګدول شي، هغه هم ډیر مثبت تمامېږي د ذهني ناقراریو راکمولو کې. همدارز ک نور دعاګانې مو نوي زده، همدغه سبحان ربی الاعلی په طاق اندازه باندې ډیر وایي. هر څومره چې ویل شي سجدي وګد کړئ، ان شاء الله مثبت نتیجه به ترلاسه کړئ. السلام علیکم ورحمت الله